بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. اذا الشمس كورت کله چې لمر ونغښتل شي، واذا النجوم كدرت او کله چې ستوري تتخواره شي، واذا الجبال سيرت او کله چې غرونه وخوځول شي، واذا العشار عطلت او کله چې د لاسو میاشتو بلار دی اوښې په خپل حالت پرېښودلی شي، واذا الوحوش حشرت او کله چې د ځنګلونو ځناوران راغونډ او سره یو ځای کړای شي، واذا البحار سجرت او کله چې سمندر لمبه کړل شي، واذا النفوس زوجت او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي، واذا الموءودة سئلت او کله چې له ژوندۍ ښخې کړای شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي، بأي ذنب قتلت چې هغه په کومه ګناه وژل شوې، واذا الصحف نشرت او کله چې عملنامې پرانستل شي، واذا السماء كشطت او کله چې د آسمان پرده بیرته کړای شي، واذا الجحيم سعرت او کله چې دوزخ په زور راوستل شي، واذا الجنة أزلفت او کله چې جنت نږدې راوستل شي، علمت نفس ما أحضرت په هغه وخت کې به هر چا ته څرګنده شي چې د ځان سره یې څه راوړي دي. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس نو نه زه لوړه کوم پر اوښتونکو او په پټه خوځېدونکو ستورو، والليل إذا عسعس او په شپه چې رخصت شي، والصبح إذا تنفس او په سهار چې کله هغه ساه واخلي. إنه لقول رسول كريم دا په واقع کې د یو ستر پیغمبر وینا ده، ذي قوة عند ذي العرش مكين چې د ډېر قوت لرونکی د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه والا دی، مطاع ثم أمين همغلته د هغه حکم منل کېږي، هغه د ډاډ وړ دی. وما صاحبكم بمجنون ای د مکې خلکو ستاسې ملګری لیونی نه دی، ولقد رآه بالأفق المبين هغه پیغام راوړونکی په روښانه فضا کې لیدلی دی. وما هو على الغيب بضنين او هغه د غیب خلکو ته د دې علم د رسولو په کار کې بخیل نه دی. وما هو بقول شيطان رجيم او دا د کوم رټل شوي شیطان وینا نه ده. فأين تذهبون بیا تاسې کوم پلو ته ځئ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين دی خو د ټولو نړیوالو لپاره یو نصیحت دی. لمن شاء منكم أن يستقيم لتا چې نه هر هغه چاته چې غواړي په سمه لار لاړ شي.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. او ستاسي په غوښتنه هیڅ نکېږي تر څو پورې چې د الله رب العالمین خوښه نه وي.